السلام علیکم قدرمنو هیوادوالو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. قدرمنو هیوادوالو، لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ د دغې کونډې خور ویډیو ما شیر کړی و، نو یو بااحساسه ورور د بلجیم څخه 15050 روپۍ رالېږلی، نو دغه پیسې موږ دغه خورکې ته ورکوو. احساسات یې د تاسو سره شریکولو موږ سره اوسئ. السلام علیکم. څنګه یې خورې، ښه یې؟ څنګه ده مور او پلار دې ښه دي؟ ژوند زندګي څنګه مخې ته وړې؟ اوس ښه یې؟ ناروغي دې څنګه ده؟ اوس هم ښه نه یم، دا ډېر وخت شوی ناروغه یم او دا 2-3 ورځې وړو مې هم خلاص شوی دی. وړې مې کور کې نشته، هېڅ شی هم نه سترګې مې په لاره دي، تاسو نن راځئ او سبا راځئ. ما د خدای وکړي دا خور ژر راشي چې کور کې مې هېڅ شی هم نشته. میلمستیا هم خو ډېر ده، اوس هم سینه مې ډېر خوږېږي، خبره نه شم کولی. خورکې دغه یو ورور مرسته رالېږلی دی د بلجیم نه، 15050 روپۍ دي. دغه وشمارئ او هغه ورور ته څه ویل غواړي. چې دنیا ته زه راغلی یم هر وخت غمو سره. څو روپۍ دي؟ 15050. هغه ورور ته څه ویل غواړي چې دغه مرسته کړې؟ خدای دې تاسو سره ښه وکړي، چا چې مونږ ته لېږلی دی هغوی سره هم خدای ښه وکړي. خدای تاسو ډېر تاسو ته ورکړي، دین سره نور کومک هم وکړي وروره، تاسو سره خدای ډېر ورکړي تاسو ته هم، او زمونږ هم خدای ثواب وکړي. اوس هم کور کې هېڅ شی هم نشته ده، زما ډېر ضرورت و، د هر شی ضرورت لرم. وروره که مونږ سره کومک کوي خدای تاسو سره ډېر ښه وکړي. او زه مرستیا هم لرم، زمونږ د کور ډېر مشکلات دي، خدای دې تاسو سره هم ښه وکړي، او چا چې مونږ ته دا پیسې لېږلې ده خدای دې د هغوی سره هم ښه وکړي. خوشحاله اوسئ. د شمس الرحمن ورور څخه نړۍ مننه کوم چې له دې خورکې سره مرسته وکړو. که ډېر نه لږ ضرورت یې به اوس پوره شي، ځکه چې دا ناروغ هم دي، د تبرکلوز ناروغۍ لري او دغه دوا خوري خو د خوراک څه نه لري، نو په دې باندې به اوس خپل ضرورت پوره کړي. هیله کوم هېوادوالو چې تاسو هم داسې د بېوزلو خلکو لاسنیوی وکړئ. نو که چېرې غواړئ مرسته وکړئ، زما د وټساپ شمېره ده 08094 278 د لیدو څخه مننه. مینه مې یو چا سره له زړه